السلام علیکم دوستانو، څنګه چې تاسو ګورئ دوستانو په ادامه کې موږ درې فعله زه تاسو ته نن تشریح کوم او د هغې معنا او د هغې سره رقمګردان کیږي په حال زمانه کې او په تیره زمانه کې. او همداسې په آخر کې به زه تاسو ته دې په اړه مثالونه وایم. څنګه چې تاسو ما نه غوښتنه کړې وه چې ډېر خبرې به نه کوو، مستقیم درس باندې به ځو. دوستانو نننی درس ډېر زیات مهم ده. دغه درې فعله چې یو واغ او بل هم بواغ واغ غوږغدی چې د دوستانو د دې دوه اخري پورې به د کې یو څه فرق هم معنا یو شی د خو څه فرق لري، هغه به زه تاسو ته تشریح کوم دوستانو. ښه دوستانو، هر څه نه مخکې زه به تاسو ته د بواغ یعنی د څکلو فعل دا به زه تاسو ته ګردان کم، هم په حال زمانه کې هم په تیر زمانه کې. خو دوستانو دغلته زه تاسو لیکم، خو دوستانو حال زمانه او تیر زمانه ما په تیر ویډیوګانو کې تشریح کړي، تاسو کولی شئ چې حال ته یې وګورئ دوستانو. ښه دوستانو، اول فعل چې زه تاسو ته وایم هغه بواغ ده. بواغ دوستانو وګورئ دلته دا دغه ده که نه لاندیکاتیف ګورئ تاسو دوستانو. زه د دې ګردان تاسو ته کوم په حال زمانه کې او په تیر شوي زمانه کې، پریزان او پاسې کمپوزې کې دوستانو. ګورئ je bois، tu bois، il elle boit، nous buvons، vous buvez، il boit که نه دوستانو. ګورئ په اول درې کې دونه فرق نه کوي، خو ګورئ دا دوستانو د دریم ګروپ څخه ده. دریم ګروپ په دې معنی چې مکمل فعل ته تغییر کوي. تاسو اول او دریم ګروپ چې دا زما په یوټیوب درسونو کې کتلی شئ، هلته شته دوستانو. پاسې کمپوزې تیر شوي زمانه کې ګورئ دوستانو دغه بوا نه صرف بو جوړیږي، بو او افواغ نه به استعمالوو دوستانو. افواغ ما تیر شوي درسونو کې تشریح کړي دي، تاسو کتلی شئ. ګورئ ژ بو ما وڅکلو، تو as bu، il a bu، nous avons bu، vous avez bu، ils ont bu. یعنی ټول کې بو راځي، نو افواغ نه به استعمالوو پکې دوستانو. هغه دویم فعل مې چې تاسو ته ویلی و دوستانو دا هم د دریم ګروپ څخه راځي. ګروپونه دوستانو ما تېر درسو کې تشریح کړي، دلته تاسو ته منشن کوم، تاسو بیا کتلی شئ. په دې ویډیو ډسکرپشن کې لاړ شئ، هلته لینک هم شته دی. تاسو اوس د واغ یعنی دا لیدل معنا ورکوي دوستانو، لیدل. هغه بل فعل چې غوږغدی دی د هغې سره فرق یې تاسو ته زه وایم. ګوره دا دریم ګروپ فعل ده که نه، لکه بې قاعده دی. ګوره ټول مکمل فعل ته بدلېږي. ګوره je vois، tu vois، elle voit، nous voyons. ګوره nous voyons مکمل بدل شو که نه، وا نه ویل کېږي ته، vous voyez تاسو کتل کوئ یا تاسو ته ګورئ که نه. elle voit دغسې. او په تیر شوې زمانه کې یعنې پاسې کمپوزې کې دوستان هم دغسې خبره ده. پاسې کمپوزې دوستانو د دې واغ د لیدل فعل وګورئ که نه، j'ai vous، tu as vous، il avoue. دوستانو مثالونه تاسو ته وایم اخر کې به وګورئ دوستانو. nous avons vous که نه ما ولیدل، نه وایي چې ګورم یا د کتلو حالت کې. vous avez vu، ils ont vous که نه. ټول ګوره vous ته جوړېږي. په تیر شوي زمانه کې دی نه vous دوه ټکي ته جوړېږي. بس دوستانو مثالونه اخر کې وایم د درې واړو. ګورئ ښه دوستانو، اوس غوږغدی دوستانو دا هم کتلو ته وایي. زه فرق وایم د واغ سره څه فرق ده. ګورئ په ها زمانه کې پرزن کې ګورئ je regarde، tu regardes، elle regarde که نه. nous regardons، vous regardez، elle regarde. دا اسانه، دا لومړی ګروپ ده دوستانو. لومړی ګروپ هم ما تشریح کړي دوستانو مخکیني درسو کې. تاسو ما چینل ته دننه شئ، شته دی هلته د ویډیو لاندې هم شته دی، تاسو وکتلی شئ. همدغسې په تېره زمانه کې یا پاسې کمپوزې کې دوستانو هماغسې دا هم افواغ سره کېږي. ګورئ j'ai regardé، tu as regardé، il a regardé. آخر کې دا regardé کې هغې پاکېږي او اکسون دغه اخلي که نه، اکسون غرف اخلي. صحیح شو، اکسون تیګو اخلي. همدغسې تاسو د هغې ګردان هم وګورئ. ګورئ j'ai regardé، tu as regardé، il a regardé، nous avons regardé که نه. vous avez regardé همداسې ils ont regardé. دغسې داسې ګردانې کېږي دوستانو. اوس راځو مثالو ته دوستانو. مثالونه به ګورو سره. مخکې دی نه چې مثالو ته لاړ شم دوستانو، د واغ او غوږغدۍ په منځ کې دا دی که نه، د واغ لیدل ته یو انسان وګوري، یو شخص وګوري، هر شی چې وګوري استعمالېږي. خو دا غوږغدۍ همیشه تماشا کول دپاره استعمالېږي. دا به تاسو ته مثالو کې ووایم دوستانو. ګورئ د واغ دپاره د څکلو دپاره ګورئ je bois un verre d'eau، زه یو ګیلاس اوبه څکم. همداسې j'ai bu دا را تېر شوې زمانه کې ویلی شي. ګورئ il boit du café chaque matin، هغه هر سهار کافي څکي. همدغسې دوستانو نو ګورئ nous buvons du jus d'orange au petit déjeuner
کنه موږ لکه سهار چای کې چیخ کو د روغن جوس کو. دوستانو نور مثالونه تاسو کومنټ کې د دې لپاره لیکلی شئ. همدغسې په تېر شوي زمانه کې nous avons بو راځي. صحیح شو. ګوره د voir دپاره د voir ګوره tu vois tes amis demain. ته خپل ملګري سبا ګورې. je veux voir cette پاتونیه کنه زه غواړم چې دا مریض وګورم. همدغسې elle va la mer هغه چې دی ګوره سیند یا سمندر ګوري. همدغسې په تېر شوې زمانه کې اوس ګورئ nous voyons un film ce matin. موږ وکتلو یو فلم دغه سهار. نو دې دپاره تاسو مثلا ګورئ تماشا کو فلم تماشا کړو تماشې دپاره استعمالیږي. دا بخښنې سره یعنې کتلو ته استعمالیږي. اوس ګورئ دا غږ د همیشه تماشې دپاره je regarde la télévision. زه تلویزیون تماشا کوم یعنی ګورم یې که نه. لیدلو کتلو دپاره استعمالیږي. il regarde les oiseaux dans le jardin. هغې د پرندګانو مرغانې ولیدلې په باغ کې. nous regardons un film ce soir. موږ ولیدو دغه شپه تېره شپه دغه شپه موږ یو فلم وکتو. nous avons ورته کولی شو او نو ورته کولی شو. دوستانو د دې اړوند درسونه چې دي لکه اول ګروپ دویم ګروپ دا مې د دې ویډیو لاندې انشاءالله تاسو ته شیر کړي تاسو منشن کړي تاسو کتلی شئ. دوستانو دا و زموږ نننی درس. دغه ګردان تاسو ځان سره تکرار کړئ ورسته مثالونه جوړ کړئ ما سره مثالونه شریک کړئ. که پوښتنه هم درلوده زما انسټاګرام ته راشئ او چینل سبسکرایب د نه هېر نشئ. دوستانو تاسو نه هیله کوم دا ویډیو څونه کولی شئ شیر کړئ دوستانو سره چې تر څو دې نه په دې درس نه مستفید شي او استعمال یې کړي. دوستانو مننه. ښه ورځ ولرئ دوستانو.